السلام علیکم دوستانو، زه یم ابرار او تاسو ګورئ ابرار کرکټ ټي وي. د ټول مخکې د پیښور زلمي مینوال ته ډیر مبارک شه چې په پرونی میچ کې اسلام آباد یونایټډ ته په 12 رنزونو سره سخت ماتې ورکړه او نن به پیښور زلمي له بل غټ چیلنج سره مخامخ کیږي د لاهور کلندر سره. نن سیمی فائنل له کدا سیمی فائنل پیښور زلمي وبیلو نو د پی اس ال نو بهر شي، ک لاهور کلندر وبیلو نو هغه به د پی اس ال نه بهر شي. او بل پاکستان سپر لیګ پی اس ال 2023 فائنل وخت او تاریخ هم بدل شوی دی. څنګه تاسو پاتره د پی اس ال 2023 فائنل میچ په 19 مارچ باندې تر سره کېدو، خو اوس د ریا تاریخ او وخت بدل شوی دی. د پی اس ال فائنل میچ په اوس په 13 تاریخ یعنی سبا په لاهور کې تر سره کیږي او دا میچ په تقریبا 9 بجې یا 9:30 بجې شروع کیږي. اوس چې کوم د پی اس ال ټول پښتنو ټیمونو وته څنګه تاسو په تر پیښور زلمي هم سیمی فائنل ته وته الریډي ملتان سلطان د فائنل لپاره کوالیفای کړی دا. دین علاوه چې کوم د لاهور کلندر نن هم سیمی فائنل له نو کچرته د فائنل لاهور کلندر وګټین دغه کپتان هم شاهین افریدي دی او بل زیاتره پښتانه لوبغاړي پکې دي. نو اول چې کوم د ټرافي په پیښور ته راځي. دین علاوه چې ملتان سلطان وګټي نو د ملتان سلطان هم چې په ټیم کې هم زیاتره پښتانه لوبغاړي دي، یعنی محمد رضوان کپتان نو زیاتره پکې پښتانه لوبغاړي دي. نو دغه ټرافي باول هم پیښور ته راځي. دین علاوه ک پیښور زلمي وګټي نو پیښور زلمي خو زموږ خپل ټیم دی. یو طرف ته زم چې پیښور زلمي وګټي، خو بل طرف ته زماز لغواړي چې لاهور کلندر دا میچ وګټي. ځکه چې په لاهور کلندر کې زما ډیر فیورټ کلاریان دي چې پرې کې راشد خان، فخر زمان، شاهین افریدي. د لاهور کلندر په ټیم کې هم ډیر زیات پښتانه لوبغاړي دي او د پیښور زلمي ټیم خدا سره چې زمونږ لکه خپل صوباره بل زمونږ خپل ټیم دی. نو ګورو چې بیگانه لوبه سو ګټي او کم ټیم د فائنل لپاره کوالیفای کوي. تاسو خیال چې دا میچ په لاهور کلندر وګټي یا پیښور زلمي؟ خپل نظر زما سره په کمنټ سیکشن کې ضروری شیر کړئ. په بیگانه لوبه کې بابر اعظم، محمد حارث، سلمان ارشاد او عامر جمال ډیر آوټسټینډینګ گیم وکړو. نو نن وته هم پکار د چې داسې زله د خلاص لوبه وکړي. نو بیګاله وفاته لګي چې فائنل میچ به د لاهور کلندر او ملتان سلطان وي یا به د پیښور زلمي او ملتان سلطان ترمنځ وي. ان شاء الله د پی اس ال فائنل میچ په سبا ماخام په 9 یا 9:30 بجې په قزاحپي سټیډیم لاهور کې شروع کیږي. که تاسو هم د کرکټ داسې نوي او تازه معلومات کتل غواړئ نو زموږ یوټیوب چینل او پیج فالو کول مه هیروئ. بل ویډیو کې ملاویږو. د الله پامان.